خو زما خوږو پښتنو دا یو خبره وګوره یاد ساتو، څنګه چې په ډاکټرانو کې ښه او بد شته دی او په هغې کې ښویخوا او بدخوا شته دی، قابله او ناقابله شته دی، همدغه رنګې په دې مرشد او په مربیانو کې هم ښه او بد ګوره شته دی. په دې کې به ګوره ډېر احتیاط کوو، هسې نه د داسې خلکو په لاس ورشو چې دنیا هم خرابه شي او آخرت هم خراب شي. نو دې کې به موږ او تاسو ډېر زیات احتیاط کوو. نو اوس زه به تاسو ته خبرې اترې د هغه کتاب نه وکړم چې د هغې په ذریعې سره به موږ او تاسو خپل زړه قابو کولی شو. هغې کې لومبۍ خبره دا ده چې موږ به او تاسو به د خپل زړه نفرت او حسد لرې کوو. کله چې زمونږ او ستاسو د زړه نفرت او حسد لرې شو، مینه او محبت پکې راغې، نو بیا په ژوند کې به اطمینان وي او سکون به وي. نو اوس به ستاسو په ذهن کې دا خبر راځي چې د دې زړه نه به د نفرت او د حسد به دې لرې کوو څنګه؟ نو د دې نفرت او د حسد لرې کولو همغه طریقه ده په کوم طریقې سره چې زما او ستاسو د زړه ته د نفرت او حسد رادننه شوی دی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.